عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد صدق الله مولانا العظيم. سورہ قاف مکی صورت تا ترتیب مذہبی پہ اعتبار سرا 50 نمبر صورت تا اور دی ترتیب نزولی پہ اعتبار سرا 34 نمبر صورت تا 3 پکی رکیون دی 45 پکی آیتون دی 395 پکی کلمات دی اور 1490 پکی حروف دی. دغا صورت کے اللہ جل جلالہ دعا دلائل غٹ ذکر کئی. یو دلیل دی پر دی ثبوت دی آخرت تا چی کفارو دی قیامت باس بعد الموت انکار کو اللہ پاک پا غیبت دی دلائل ذکر کری. اور دویم ذکر دی توحید دا دو شرک کو اللہ جل جلالہ توحید باندے دلائل قائم کرد. ابتدان اللہ پاک دے قرآن باندے قسم خوری اور جواب قسم آوری و مقدر کو چی قیامت خمخا وکی کدون کدا پیغمبر چی دا غارشتون پیغمبر دا او دوی دیدغی خبر دا دیر لر بعید خبر لگی دل چی دا قیامت بیا با دوباره ژوندی کیږو څرنګه. نو اللہ جل جلالہ د هغې متعلق فرمایي چې دغه اول پیدایشتې موږ نه ایستلي کړي. اول چې سره د بنیاد نه وجود دی نه اوس خو د نمونه ماډل اشته ده نو بیا د ژوندیول په موږ ته مشکل دي. نو الله فرمایي چې قاف د حروف مقطعاتو نه ده. علماء کرام فرمایي چې دلته کې دغه باندې الله قسم خوري مراد وي نه قابض حق المظلوم من الظالم چې قسم می دی په غزاد چا قبض کون کدا د حق ته مظلوم د ظالمنا والقرآن المجید او قسم می دی په قرآن باندې المجید چې ډیر د عظمت ولدا. جواب قسم محذوف دا چې قسم می دی په قبض کون کی د حق ته مظلوم د ظالمنا او قسم می دی په قرآن مجید باندې چې انک لنبی صادق پیغمبر ته رښتونه پیغمبر یې و ان الساعه لآتیه او قیامت دا خامخا ارتون کدا. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلکې دوی تعجب کې دي د خبرې نه چې دوی تر غله دا منذرون یو ډراون کا منهم د دوی د ذاتنا دغه مکه د خلقنا نو دوی به چې ابشر منا واحدا نتبعه ایو انسان دا دی هغه به موږ اتباع کوو. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم و دا دوا کلیو کې لوی لوی شخصیتونه دي. یو ولید بن مغیره ده او یو عروه بن مسعود ثقفی ده او په طائف کې ده بل په مکه کې ده. نو په چارو چې دغه د اثر رسوخ خلق دي په دې باندې نازل وا چې په دا یتیم او غریب کس باندې قرآن نازل شو. فقال الكافرون نو یای کافرون هذا شیء عجیب چې دا خبره چې دا ډیر نه آشنا دو عجیبادو. ایذا متنا وكنا ترابا خبرې دی دا کوي چې بیا به تاسو رحم دی کوي الله پاک آیا چې کله موږ مړ شو وكنا ترابا او موږ شو خوره ذالک رجع بعید نو دغه وپسی بعید ډیر لري دو د عقلنا خو سره عقل هم نه تسلیمای. اللہ فرمائے قد علمنا ما تنقص الارض تحقیق سرا مشتمالون دی ما اغا شینا تنقص الارض منهم چی کموی الارض زکا منهم دی ادوینا بدن چکل خور کی او چیزی نو اکثر یا خور کی ختم شی خور سره ملاو شي اډو کی پوتی شي بیا اډو کی هم یو وخت رسیا پکې رضا شي. حکم عجب الذنب چې دا سپاینل قات چې ویتی اغم زکه نفری نو د دغه بدن چې څومره مزکه خوري الله فرمای مشته دا معلوم دی چې څومره د مزکه او خړو څومره دی برقرار ده. یا دویم تفسیر دا علماء کرام کوي
چې قد علمنا ما تنقص الارض منهم چې تحقیق سره موږ ته معلوم دی چې کوم کمایي مځکه د دوی نه، یعنی چې کوم مړه شي هغه مځکې ته لوندې لوټ شي، او کوم چې مړه نه دي په مخ ته مځکه باندې ګرځي ژمدي دي، د ژمدي هم موږ ته معلوم دي چې څومره پوتي دي، مړه هم موږ ته معلوم دي، څوک هم د موږ نه هغه پټ نه دي. وعندنا کتاب حفیظ، او د موږ سره کتاب یو کتاب د رجسټر دا حفیظ چې حفاظت کوون کدا ا محسی د اعمالو د دوی ټول اعمال ا محفوظ کوي. بل کذبوا بالحق، بلکې دوی تکذیب کوي بالحق په حق باندې د امر ظاهر، لما جاءهم هر کله چې دوی ته روشي، فهم فی امر مریج، پس دوی دی فی امر مریج په معاملہ مختلطه کې، په معاملہ فاسده کې. افلم ينظروا، آیا دوی نظر نه کوي الی السماء په طرف تسمون، فوقهم چې پوس په دوی باندې دا، کیف بنیناها چې څرنګه دا موږ جوړ کړه دا، وزیناها او دا موږ ششته کړه دا، وما لها من فروج او نشته د قسمون لرا من فروج دی شقوقنا سچودینونه پکې نشته، د برکون پکې نشته. والارض مددناها او دم زکه چې دو مددناها بسطنا دا موږ غوړول دي، والقینا فیها رواسیا او موږ اچولې دي فیها په دم زکه باندې رواسیا جبالا ثوابت، مضبوط غرونه، ځکه چې مزکه دا متحرکه وا او بیا دې توازن دې برابرولو دې پلا الله پاک زوی په زوی باندې والجبال او تادا وتد مختی، نو دا الله پاک مخونه په باندې ټک ویل بس وسا حرکت نه کوي. والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل زوج بهیج او موږ زرغون کړل فیها په دم ځکه کې من كل زوج د هر قسمه د هر نوع نه بهیج د حسن منظر ولا، دا مختلف نباتات میوجات الله پکې زرغون کړي دي، ګلونه چې هغه سترګې په نظر سره شوشتلې دي شي. تبصرتن دا غارس تبصرتن دا موږ زرغون کړي دي پر د عبرت، دا یو عبرت دا و ذکر او نصیحت تا لکل عبد منیب د پر د هر بندا رجی کون کی. ونزلنا من السماء موږ نزلو من السماء د اسمنا مان او مبارکن د ډیر برکت والا، مبارک خیر کثیر. موږ د برکت سوال کوو چې الله برکت پکې وچه، برکت څه دی؟ خیر کثیر ته وی چې الله پاک ډیر خیر ته پکې وچي. نو دا او بچ د اسمنا الله پاک رو وري کی ضروری خبره ده چې خیر کثیر پکې ځکه سره هغه پړن شي، نباتات وسره ارزرغول شي، فصلونه چې دی هغه وسره اوشي، درنګ بوټي وسره هغه تازه شي، او په ځکه کې کوم کویونه چې دی هغه بیا وسره چې نه دور شي او به پکې پیدا شي، زنور دي پر او به هغه پیدا شي، موسم سره برابر شي. فانبتنا به بیا موږ زرغونو به په دې به سره جناتین بوغنا وحب الحسید او دونه الحسید چې هغه بیا لو کولای شي، دونه روشي ستړي شي بیا لو کولای شي. والنخل باسقات او خجر باسقات وجده دی خجر څومره وجده بوټي، لها طلع نزيد چې دغه خجر لروي طلع میوه نزيد تهبته د ګلچې د چې کله نو یو په بل باندې سورا پرتای. الله فرمای رزقا للعباد، دا رزق ته پر دې بندګونو، واحیینا به بلدتم میتا او مجرم دی او به په دې سرا بلدتم میتا مړ شهر وچ شهر. کذالک الخروج دا غرنګي الخروج من القبور اروتل دي قبروننا لکمړه ځکه اوس نن سبا وخت کې دا دي چې کوم چې شنو واپس وچشل په مختم ځکه او شنشته ده چې کله برومونه ډیر شي کوټي په چتونو باندې هم خوشو شي، نو دا دنیا ارسته تخم کوم ځکه کې پروت ده او بنشته ده هغه نرکیږي، او چې کله الله برونو نروکی نو ازوی په زوی باندې دا خپل بچک ارچک کی دا غرنګي د قیامت پرېز باندې وو د ټول انسانون چې څومره آدم علی السلام د زمانې نه وفات شوی دي مړه دي قیامت پرې مړ کیږي وو دا غرنګي وو بیا د نفخه اولا نه بعد چې کله د دنیا درهم برهم شي نو الله بیا یو برون وروړي او ټول انسانون مخلوقات نو بیا ژوند شي. نو الله فرمایي کذالک الخروج دا غرنګي وروتل دي لکه څنګه دا غشای چې د ته مشاهدای کوي
دا ونې بوټي خو ته پوهېږې چې کله اوبه تخم ملو شي نو تخم هغه ارزرغون شي روټو کېږي دارنګې د انسانونو بدنونه به هم بیا ژوندي کېږي. اوس د دغې خبرې تکذیب ته صرف انسانونو موجودینو د قرآن د زمانې توسې نه کوئ، توسې نه مخکې قومونه تیر شوي دي، امتونه تیر شوي دي، هغې هم کړي دي، تاریخ ته هغې وکسوئ، کندرات وکسوئ، د هغې کلي وکسوئ، د هغې مساکن وکسوئ، هغه هم نورې دې ته وایي چې بالکل دغه خلک هم دغه رنګ یو. دې د خپل رب کلام جوړتلو کړو، د خپل رب د خپل د وخت پیغمبر تکذیب یې کړو، الله پاک یې دغه حشر کړو. نا کومو کذبت تکذیب کړو قبلهم مخکې د دغې خلکونه قوم نوح قوم دی نوح علیه السلام چې الله پاک په طوفان سره په اوبې سره هلاک و اصحاب الرس او اصحاب د ارس ولا د کوی ولا خلق چې کومو دا د حنظله رضی الله تعالی عنہ قومو. حنظله رضی الله تعالی عنہ غیر مشهور پیغمبر دا حنظله بن صفوان صرف اور صرف یو کس ور باندې ایمان وروړو، عام حبشي غلام او نه ښځې په ایمان وروړل، نه زمنې پر نه رشتہ دار او نه کوم کلی. آخر د کوم کلی ول ډېر وینه تنګ ده، دا بار بار دعوت ور کوم پیغمبر ذمہ داری دا ډیوټي دغه نو هغې د ژمدای یو د کلي نه لرې کوی هغه کوی ته اوچوم او په سر باندې غاړ چټان کښېږدوه چې څوک یې چې ګوی نه شي او کوی کې مړ شي. بهرحال دا کوی ته اوچوم هغه کوم مسلمان چې ایمان یې پر وړه حبشي غلام نه به شپې په تیاره کې خوروک شو کې انتظام به وکړو په یوې رسۍ باندې به هغه ولله او هغه کوی ته به ولله او د سره به حال احوال اخیستلم. بس الله پاک ستو خو چونکې د هغه غلام د طاقت نه و چټان ډېر درونو چاوي نه چکړه و در چکړه وه بیا دا کوم ولا د سورې د پس تر هغه خوښۍ یې کولې چې اوس په ختم شوي مړ شوی وي هسې اواز یې وکړ چې خنځله څه حال دی دا نو بیا د هغې طرف نه جواب راغو چې یا قوم قولو لا اله الا الله د یک یو الله جل جلاله قائل شوی یو الله پاک ومنوئ شرک د الله سره مه کوئ. نو چې هغې دا وایي چې دا د دومره سخت جان ده ته اوس سره سیند دی په دغه کوی کې ژمدای ده نه پس ته یې سار نه لرې کړ او خټې نه هغه کویار ډک کړ په هغې کې ژمدای پکې شاخ کړ په دغه قوم د الله جل جلاله عذاب راغی هم پکې پوتې نه شم. و سمود او قوم د سمودیونو هم تکذیب کړو چې دا د صالح علیه السلام قوم او شی چې مړه کړي وه. و عاد او قوم عاد چې د احود علیه السلام قوم چې الله پاک په هغه هوا باندې اورېدې شپې الله پاک دې هوا چې په راوستل یې په هلاک کړی او فرعون د هغه قوم چې د تکذیب د موسی علیه السلام کړی چې الله پاک په دریاب کې غرق و اخوان لوط او ورونه د لوط علیه السلام چې هغې ته څلور قسم عذاب الله پاک ورکړه او مځکه الله پورته کړې وه. و اصحاب الایکتې او اصحاب د ایکا د ځنګل ولا د شعیب علیه السلام قوم چې الله جل جلاله اور باندې ورولم. و قوم تبعین او قوم د تبع دا د یمن د علاقې بادشاه او چې نبی علیه السلام باندې غیبانه ایمان اروړو زر کوله مخکې د علیه السلام نه تېر شو. بهرحال موږ جمعې لمونځونو کې هم دغې تفصیلي واقعه بیان کړي دو او قوم تکذیب کړو هغه الله هلاک کړو. کل کذب الرسل دا ټول مذکورین چې کوم ذکر شول د نوح علیه السلام نه تر د قوم د تبع پورې دغه ټولو مذکورینو کذب الرسل تکذیب یې کړو د انبیاء کرامو فحق وعید نو بیا ثابت شو ورباندې د امو وعید امو د عذاب کومه دمکي وه چې عذاب به درکوم دا بیا ثابت شوه اعلی عذاب ورباندې روغه. اوس الله فرمایي چې دوی یې چې ذلک رجع بعید چې دا وپسې چې د پیغمبر یې ته دا خو ډېره لرې خبره ده نو څرنګه به بیا ژوندي الله فرمایي افعینا بالخلق الاول آیا موږ ستړي شوي یو بالخلق الاول په اول پیدایش سره چې د مخلوقات مې اول ځل پیدا کړي زه په دې ستړی شوی یم چې دوباره یې نشه پیدا کوی خو خبره دا نه ده بلکې بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دوی دي فی لبس په شک من خلق جدید د پیدایش نوی نه